نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د هوریت رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډیرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تیریږي. دا د یو ځل بیا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسیدلی دی چې د وړاندې کولو لپاره یې زه روحاني ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سوی یم. رب جل وعلا دې وکړي چې تاسو مو هم د پای تر شیبو ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. معزز اوریدونکو، موږ او تاسو د هجرت د 1 کال د ځینو سریو اړوند یادونه کول چې له هغو څخه به نن د مفعه د سریې اړوند یادورې وکړو. دا سریه درنو اوریدونکو د هجرت په 1 کال رمضان کې ترسره سوې ده. د همدې کال د رمضان په میاشت کې د غالب بن عبدالله اللیثي رضی الله عنه په مشري د المیفعه نومي ځای ته سریه ولېږل سوه. دلته بنو عوال او بنو ثعلبه اوسېدل او ځینې څېړونکي وایي چې همدې موده کې د جوهینه حرکات سیمې ته 130 کسیزه جهادي ګروپ لېږل سوی. اسلامي سربازانو پر دشمن خونړی برید وکړ. هر څوک یې چې په بد نیت مخې ته ورغلل ټول یې مړه کړل او د دوی مالونه او څاروي یې له ځان سره غنیمت په توګه یوړل. دا همغه سفر دی چې په دوران کې اسامه بن زید رضی الله عنه مرداس بن نهیک د لا اله الا الله ویلو وروسته ووژه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې له دې پیښې څخه خبر سو نو سخت خفه سو او له زید څخه یې پوښتنه وکړه، ایا تا هغه د لا اله الا الله کلمې ویلو وروسته هم وواژه؟ زید وویل، هو، خو د الله تعالی رسوله، هغه د الله له ویرې دا کلمه نه ده ویلې، بلکې زما د تورې د ویرې له امله یې د ځان ساتلو په موخه دا کلمه وویله. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، ایا تا د هغه سینه څیرې کړې وه چې دا کلمه یې ستا د تورې د ویرې ویلې وه، یعنې تا کتلې وه، او که د الله تعالی له ویرې یې ویلې وه، ته به د قیامت په ورځ دې کلمې ته څه ځواب وایې؟ زید رضی الله عنه وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره تکراروله چې
ما ارمان وکړ کاشکې چې له نن ورځې مخکې مسلمان سوی نه وای چې دا پیښه ترسره سوې نه وای. في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد. د خیبر سریه. درنو اوریدونکو مدینې ته خبر راغی چې بشیر بن رزام یا اسیر د غطفان خلک راټولوي چې پر مسلمانانو برید وکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د همدې کال د شوال میاشت کې د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په مشرۍ 10 کسیزه ګروپ د حالاتو د څېړنې او قابو کولو لپاره خیبر ته ولېږه. مسلمانانو د خپلو 10 ملګرو سره روان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خیبر والی وټاکي. خو پر لاره قرقرن یا سیمې سره د دواړو ډلو ترمنځ بدګماني پیدا سوه چې له امله یې سخته جګړه ونښتله او پایله دا سوه چې اسیر د خپلو ټولو ملګرو سره ووژل سو. بل د یمن او جبار سریه. درنو اوریدونکو دا سریه هم د هجرت په 9 کال ترسره سوې. د جیم په زیر سره جبار د بنو غطفان او ځینې وایي چې بنو فزاره او بنو عزره د یوې سیمې نوم دی. د بشیر انصاري رضی الله عنه په مشرۍ 300 مجاهدین دې ځای ته ولېږل سوه. د دې سریې هدف دا و چې حالت راټول سوی لښکر مات او تار په تار کړي کوم چې پر مدینه د برید لپاره راټول سوی و. بشیر انصاري رضی الله عنه او ملګرو به یې د شپې مزل کوه او د ورځې به یې ځانونه پټول. خو بیا هم دشمن خبر سو. کله چې خبر سو نو ټول د یوه مخې څخه وتښتېدل او هر څه یې مسلمانانو ته پرېښودل. بشیر رضی الله عنه ډیر مالونه او څاروي له ځان سره مدینې منورې ته راوړل او 2 سړي یې هم د بندیانو په توګه نیولي وه. نیول سوي دواړه کسان د رسول خدا صلی الله علیه وسلم پر وینا بیا مسلمانان سول. يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافى بل د الغابه سریه. قدر منوریدونکو امام ابن قیم رحمه الله وایي چې دا سریه د قضایي عمرې څخه مخکې د هجرت په 9 کال ترسره سوې ده. قصه یې درنو اوریدونکو په داسې ډول ده چې د جشم بن معاویه قوم یو سړی د لوی لښکر سره غابه نومي ځای ته راغی ترڅو دلته د بنو قیس قوم خلک د مسلمانانو پر خلاف جنگ ته تیار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د 2 نورو ملګرو په ملتیا ابو حضرت رضی الله عنه پر دوی پسې ولېږه ترڅو حالات معلوم کړي او بیرته راسي. ابو حضرت رضی الله عنه یو ځانګړی جنگي تکتیک په دې ډول په لاره واچوه چې خپله یو ځای یوازې پټ کښېنستی او ملګري یې بلې خوا جلا جلا کړل. له بله پلوه په همدې ورځ د دې قوم د خلکو مالونه او بزې او همدارنګه رمې په ورتلو کې وځنډېدلې. د حال معلومولو لپاره د قوم مشر یوازې راووتی. ابو حضرت رضی الله عنه ورباندې ناببره برید وکړ او د یې قتل کړ. د قوم د مشر سر یې پرې کړ او په لوړ غږ یې د الله اکبر نعره پورته کړه. د د غږ په اورېدو د ملګرو هم د تکبیر نعره بدرګه کړه. دا چې له څو اړخونو څخه په جلا جلا توګه د تکبیر نعرې راپورته کیږي نو له امله یې د قوم خلک سخت ورخطا او وویرېدل او یو بلې خواته وتښتېدل. په همدې ترتیب یوازې 3 مجاهدینو د دشمن لوی لښکر له شرمناکې ماتې سره مخ کړ. دا ملګرو یې بې شمېره اوښان او پسونه
د غنیمت په توګه مدینې منورې ته راوستل. يحب الاعتكاف عن نومه تجافى عن نومه تجافى في السيرة المؤصلة قد صبر العباد د قضا عمره درنو او قدرمنو اوریدونکو، امام حکم رحمه الله وایي چې دا خبره تواتر ته رسېدلې ده چې رسول خدا صلی الله علیه وسلم د ذی القعدې په میاشت کې صحابه کرامو ته د قضایي عمرې ادا کولو اعلان وکړ. پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې کوم کسان زموږ سره حدیبیه کې حاضر وه هغوی باید ولاړ سي. هغه کسان چې په حدیبیه کې وه او اوس شهیدان سوي وه بې له هغو څخه نور نوي عمره کوونکي له ښځو او ماشومانو سره 2000 سړي برابر او روان سول. له ځان سره یې 80 اوښان واخیستل او د دې د ساتنې لپاره یې ناجیه بن الجندب الاسلمي له ځان سره یو ځای کړ. بیا یې د عمرې احرام له ذوالحلیفې سره وتړه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم تلبیه ویله او مسلمانانو هم ورسره د تلبیه بدرګه کوله. دا چې قریش بیا خیانت ونه کړي نو له همدې امله یې په جنګي اسلحه او وسایلو سنبال مجاهدین هم له ځان سره یو ځای کړل. خو کله چې یاجج ته ورسېدل نو دلته یې درنې جنګي وسلې لکه ډالونه، سپرونه، څغشې او نیزې یې همدلته پرېښودلې. د اوس بن خویلی الانصاري رضی الله عنه په مشرۍ یې 200 مجاهدین د دې اسلحو د ساتنو لپاره همدلته پرېښودل او بیا په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسافرو له وسلې سره چې تورې یې په پوښ کې وې مکې ته ننوتی. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته په داسې حالت کې ننوت چې په خپلې قصوا نومې اوښه سپور و او مسلمانانو خپلې تورې پورته نیولې وې. له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې کړۍ جوړه کړې وه او مکې ته په داسې حالت کې ننوتل چې ټولو په لوړو غږونو تلبیه ویله. مشرکان د قیقعان په نوم هغه غره ته پورته سول او ننداره یې کوله کوم چې د بیت الله شریف په شمالي اړخ کې موجود و. دوی د مسلمانانو د څارنې او نندارې لپاره ختلي وه. دوی له مخکې څخه خپلو منځونو کې دا خبره کړې وه چې داسې خلک را روان دي چې د یثرب تبو ورسته کړي او بیکاره کړي دي. دا چې مشرکان په دې پوه سي چې مسلمانان اوس هم تکړه دي، له جذبو او ولولو ډک او میړني دي، نو رسول خدا صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته وویل چې د طواف په اولنیو 3 چکرونو کې پهلوانۍ ته ورته ځغاسته وکړي، خو د رکن یمانی او حجر اسود ترمنځ په سکون او آرام سره ځي. دا چې په ټولو طوافونو کې پهلوانۍ ته ورته مزل او ځغاستې ته ورته امر ونه کړ، نو حکمت دا دی چې امت یې په تکلیف نسی او امت سره نرمي وکړي. همدارنګه رسول خدا صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړ چې د احرام سپین څادر په داسې طریقه واغوندي چې راسته اوږه یې ښکاره وي او څادر د راستې اوږې لاندې تیر کړي او د مخکې او شاته دواړو اړخونو څخه د څادر بله څنډه پر چپه اوږه واچوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم درنو اوریدونکو مکې ته د غره له هغه څنډې څخه را داخل سو کومه چې د هجون له لارې کعبې ته تللې وه. په لاره کې یې د حجر اسود تر ښکلولو تلبیه ویله. ټول کافران په یوه کتار کې ولاړ وه او د دوی ننداره یې کوله چې دا اوس څه روان دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم طواف شروع کړ او مسلمانانو هم ورسره شروع کړ. عبدالله بن الرواحه رضی الله عنه توره پورته کړه او داسې شعرونه یې وویل: ای د کافرانو زامنو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم
له لارې څخه اخواته سئ، لاره ورته پرېږدئ، ځکه چې ټول خیر د هغه د رسول په نبوت کې دی. الله تعالی چې رحمان ذات دی، هغه په خپلو نازل کړل سوو پاڼو کې همدا خبره نازل کړې ده چې ټول خیر د هغه د رسول په نبوت کې دی او د هغه لخوا نازلې سوي صحیفې د هغه پر رسول لوستل کیږي. ای الله، زه د هغه په خبره ایمان لرم او ما حق دا ګڼلی دی چې هغه د رسول په توګه ومنل سي. حق او ښکلی مرګ هغه دی چې د الله تعالی په لاره کې وي. نن به مو د هغه د وحي په سیوري کې داسې ووهو چې سرونه به مو له تنو والوځي او خواږه ملګري به یو له بل څخه وتښتیږي. وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر لنا. درنو اوریدونکو، د انس رضی الله عنه په یو روایت کې راځي چې عمر رضی الله عنه رواحه ته وویل: ای د رواحه زویه، آیا اوس د الله تعالی او د هغه د رسول په حرم کې هم شعرونه وایې؟ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: عمره، هغه پرېږده چې شعرونه ووایي. د ده شعرونه په دوی یعنی کافرانو د غشو له وارونو څخه هم بد او سخت لګیږي. قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په پهلوانانو ته ورته مزل ولیدی، نو خپلو کې یې وویل: تاسو خو ویل چې د مدینې تبو خراب کړي او بیکاره کړي دي دوی خو تر هر چا تکړه سوي دي. کله چې درنو اوریدونکو طواف وکړ، نو له دې وروسته یې د صفا او مروه ترمنځ وځغستله. له ځغاستې وروسته د هغو څارویو پر طرف ورغی چې مخکې یې له مروه سره درولې وې او ویې ویل: مروه او د مکې هره کوڅه د ذبحې او حلالۍ ځای دی. له مروه سره یې څاروي حلال کړل او بیا یې سر وخریه. ټولو مسلمانانو رسول کریم صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا وکړه. له دې وروسته یې ځینې کسان ولیږل چې له عمرې څخه فارغه سوي وه، تر څو هلته چې کوم ملګري له وسلې سره پاتې وه هغوی دلته راسي او عمره وکړي او دوی هلته له وسلې سره پاتې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې په مکه مکرمه کې پاتې وو. د 4مې ورځې په سهار ځینې قریش علي رضی الله عنه ته ورغلل او یې ویل: مشر ته مو ووایه چې نیټه مو پوره سوې، موږ هیله کوو چې تاسو د تړون له مخې ولاړ سئ. درنو اوریدونکو، د تړون سره سم رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګري یې له مکې ووتل او صرف نومي ځای کې یې واړول. کله چې له مکې ووتل، نو د حمزه رضی الله عنه کوچنۍ لور ورپسې چیغې کړې: کاکا جانه، کاکا جانه. علي رضی الله عنه هغه راپورته کړه، خو د دې پر سر د علي، جعفر او زید رضی الله عنهم ترمنځ خبرې سره ګرمې سوې. هر یوه غوښتل چې د یې واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نجلۍ جعفر رضی الله عنه ته له دې امله ورکړه چې د دې نجلۍ ترور د جعفر رضی الله عنه کور ودانې وه. د عمرې په دې سفر کې درنو اوریدونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د میمونې بنت حارث العامریه سره واده وکړ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته له ننوتلو څخه مخکې جعفر رضی الله عنه دې ته ورلیږلی و او د واده غوښتنه یې ورڅخه کړې وه. هغې د خپلې خور ام فضل میړه عباس رضی الله عنه ته واک ورکړی و چې د ده خوښه ده چې هر چاته مې ورکوي، همغه مې قبول دی. عباس رضی الله عنه نوموړی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته له مکې څخه روان سو، نو ابو رافع یې پرېښود تر څو میمونه رضی الله عنها هغه ځای ته راولي چیرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دمه کوي.
ابو رافع میمونه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صرف مقام ته ورسوله. دا چې دا عمره درنو اوریدونکو د هغې عمرې پر ځای ادا سوه کومه چې د حدیبیې په ورځ ادا نه سوه، نو له همدې امله د قضایي عمرې په نوم ونومول سوه، یا له دې امله په دې نوم ونومول سوه چې دا عمره د حدیبیې د صلح د تړون په رڼا کې ادا سوه، نو له همدې امله د قضا عمرې په نوم ونومول سوه. ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافا. درنو اوریدونکو، غواړو د ځینو نورو سویو په اړوند تاسو ته یادونه وکړو. د ابوالعوجه سریه په اوم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوالعوجه له 500 تنو مجاهدینو سره د بنو سلیم پر طرف ولیږه ترڅو هغوی اسلام ته دعوت کړي. هغوی په جواب کې وویل کوم څه ته چې مو ته بلې موږ ورته اړتیا نه لرو. له دې وروسته مسلمانانو له هغوی سره دومره سخت جنگ وکړ چې له امله یې د سریې مشر ابوالعوجه هم زخمی سو. خو د دې سره سره مسلمانانو له دشمنانو څخه 2 تنه د بندیانو په توګه ونیول. وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية. د غالب بن عبدالله سریه، دا سریه هم په 8م کال د سفر میاشت کې ترسره سوې ده. په دې سریه کې 200 مجاهدین و او مشر غالب بن عبدالله رضی الله عنه و. دا سریه د فتق هغه سیمې ته لیږل سوې وه چیرې چې د بشیر بن سعد رضی الله عنه ملګري شهیدان سوي وه. د دې سریې مجاهدینو له دشمن څخه ډیر ووژل او زیات نور یې ورڅخه بندیان کړل. 8م کال او د ربیع الاول میاشت وه. د بنو قزاعو ډیر سړي راټول سول چې پر مسلمانانو برید وکړي او یا هم د برید پلان جوړ کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې خبر سو نو د دوی د ځپلو لپاره 15 کسان وټاکل او د دوی مشري کعب بن عمیر الانصاري ته ورکړه او د دوی پر طرف یې ولیږل. کله چې مجاهدین د دشمن سره مخ سول هغوی ته یې د اسلام بلنه ورکړه. هغوی د دوی بلنه ونه منله. د دې سره سره یې پر مسلمانانو د غشو دومره سخت باران وکړ چې بې له یوه تن څخه یې نور ټول په شهادت ورسول. یو زخمی و خو دومره زخمی و چې د مړو له من څخه یې د مړو په حساب کې راپورته سوی و. يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، نور به هم واورو خو ان شاء الله الرحمن په نورو خبرونو کې، ځکه نننۍ خبرونه او وخت هم دومره و. نور نسو کولی چې له تاسو سره ستاسو په درنه چوپړ کې پاتې سو. نو تاسو په دې هیله چې زموږ پاتې خبرونې راسره واورئ. موږ ته پر همدې ځای اجازه راکئ تاسو پر لوراند او مهربانه څښتن سپارو. له خپلو دعاګانو مو مه هېروئ. پاتې شیبې مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود
نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یې یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت